اسدالله هارون هغه کس چې په 2009 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو له لوري ونیول شو او څه کم 14 کاله په ګوانتنامو زندان کې زنداني شو. دا چې ولې 14 کاله په ګوانتنامو زندان کې زنداني شو او بل دا چې په دغه څه کم 14 کلونو کې په زندان کې ورسره څه ډول چال چلند شوی په نن ځانګړې خپرونه کې ښاغلی هارون زموږ سره دی. ډېره زیاته مننه کوم هارون صاحب، کور مو ودان چې موږ ته مو د سوال او ځواب وخت راکړو. مننه. لومړی سر که راشو اول دا راته ووایي چې اسدالله هارون څوک دی او څه ډول د امریکایي ځواکونو له لوري ونیول شو؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مننه. زه اسدالله هارون د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د اقتصادي پوهنځي نه فارغ یم او اوسېدلو په پاکستان کې په جلال آباد کې د افغاني او امریکایي ځواکونو لخوا په 2000 کال کې ګرفتار شوم. په 2000 کال کې او کله چې هغه هلته ګرفتار شوی بیا د هغې ځای نه چېرته یوړل شوی؟ نو د ګرفتارۍ نه بعد مستقیما د جلال آباد میدانوي ته او له هغې بعد د جلال آباد استخباراتو ریاست ته چې دقیقا راته نه معلومېږي ځکه چې څو ورځې هلته وو ځکه زه په دغه موده کې ځوړند وم، په سر کې مې کڅوړه پرته وه او نورو بندیانو سره یو ځای نه وم او هلته تحقیقات د افغاني او امریکایي دواړو طرف نه ما سره وشول. وهل او ټکول فقط افغانانو کول د امریکایانو د اشراف لاندې او د استخباراتو عام ریاست ته امریکایي محققین راتلل، د هغه وخت د استخباراتو سره یو ځای زما تحقیقات کول. د هغې نه څو ورځې بعد بیا کابل استخباراتو ته راوړو، هلته هم همدغه سلسله جاري وه. بیا څو ورځې بعد یې میدانوي ته یوړم او له هغې ځای نه یو پټ زندان ته چې دوی زندان په داخل د افغانستان کې وو. نو زه هم دې نقطې ته راځم. دوی ویلې چې دا باګرام نه دی، خو شاید غالبا باګرام به خو زندان پټ وه. ولې زه چې کله په تیاره کې سپور کړم نو څو ساعت یې واخیستل، شاید دوی په دې خاطر باندې چې هغه زما زه دا سوچ وکړم چې زه شاید بل ځای ته وړی یم، خو به هر صورت زندان پټ وه. 3 میاشتې په هغې زندان کې وم. د 3 میاشتو تحقیقاتو نه بعد بیا زه باګرام انفرادي ته راوړم. دغه زندان کې بهرنیانو تحقیق در ځینې کولو دغه 3 میاشتې چې وایي که نه داخلیانو هم ورسره؟ په جلال آباد کې داخلیانو تحقیق کولو او امریکایانو هم. په کابل کې فقط داخلیانو تحقیق کوو. وروسته له دې چې زه امریکایانو ته تسلیم کړم یا دغه ائتلافي قواو ته، بیا فقط و فقط ما سره خارجیانو تحقیق کوو. بلې هارون صاحب، څه پوښتنې په تحقیق کې کوم موارد تاسو نه هغه پوښتل او د دې تر څنګ ګناه مو څه وه، مشکل څه و چې تاسو یې ونیولی؟ نو تاسو پوهېږئ چې کله امریکایانو په افغانستان باندې یرغل وکړه، دوی بې له دې چې بې له کوم تحقیق او بې له دې چې دوی کوم صحیح معلومات ولري، هر څوک یې په هر ځای کې ګرفتار کړل او بیا وروسته دوی ته خلک زندان ته داخل کړل، خو دا نه معلوم دی چې مطلب مونږ دا کس چې نیولی دی یقینا دغه مشکل لره او که نه لره. زما سره خو ډېرې زیاتې پوښتنې وې. جلال آباد کې چې کله زما نه تحقیقات کول نو مختلفې پوښتنې وې، ډېرې زیاتې، چې ما ته هم خپله ډېرې حیرانېدونکې پوښتنې وې، په دې خاطر چې مثلا ځینې کسانو تصویرونه یې ماته وښودل چې وژل شوي وو، چې دا کسان ته پېژنې، مونږ دغسې کار کوو، ته زمونږ په خلاف په دې طریقه باندې روان یې. هدف یې دا و چې هدفي وژنې چې ترسره کېږي د هغې تر شا نه دا موضوع نه وه. داسې و چې مقصد دلته د دوی سوالات داسې و چې څه مسلح ګروپونه منظم شوي وو، د دوی تهمت دا وه او هغه یې دې ته منسوبول چې مطلب دا ستا کارونه وه. نو ما دوی ته ویل چې تاسو کوم په دې رابطه باندې کوم دلیل نه لرئ. یو جالبه خبره دا وه چې 2 امریکایي محققین چې وایي زنانه و بل مردانه و، نو دا اوله ورځ چې کله ما سره په تحقیق کېنستل
وایي موږ تا ته سلام کوو چې موږ 5 کاله ډېر کوشش وکړو چې تا ونیسو او ته موږ نه شو پیدا کولی. دا خو زما ملک دی، زه په دغه جلبات کې ګرځم. نو د همدغې نقطې نه بیا هغه شروع شول پوښتنې دوی. د امریکایي تحقیقاتو موږ چې کومه نتیجه او تجربه ترلاسه کړه، د دوی تحقیقات 2 قسمه دي. د دوی مصدرونه هم اکثره موثق نه دي. دا چې د دوی موخې څه دي هغه هم داسې دي چې اکثره وخت دوی ډېر په غلطو معلوماتو باندې پر وړاندې ځي. غلط معلومات نو مثلا زه دې نقطې ته راځم. مثلا یو غټه موضوع دا ده چې دوی سیکرټ معلومات چې دوی ورته وایي که نه، هېڅکله هم تا ته نه وایي چې مطلب دا معلومات موږ د کوم ځای نه حاصل کړل. هغه به دوی د خپل هغه وي. خو الحمدلله د ټول تحقیق په دوران کې څومره شوی دی دوی هېڅ هم په ما باندې ثابت کړي نه دي. او کله چې هارون صاحب نیولی په هغه وخت کې د تاسو سره څه وو په لاس کې؟ مسلح یې ونیولی، غیر مسلح یې ونیولی، کور کې وی، دکان کې وی یا بازار کې؟ کاشکې چې د کومې طرفونه چې اکثره د دې دعوی کوي چې مطلب موږ د انصاف او عدالت خبرې کوو، یا په دغسې وخت کې چې زما په شان یو کس په خپل ملک کې ونیول شي. زه د القاعدې غړی نه وم، مثلا زه د جګړې په ډګر کې نه وم نیول شوی، له ما سره هېڅ هم نه و نیول شوي. دوی زه په یو شخصي سفر کې وم، په هر صورت دا زما ملک و، زه حق لرم چې په کوم قسم غواړم چې پکې وګرځم. شپې ویده وو په یو کور کې و، دوی کور محاصره که، د ډېر یو غټ قوت سره دوی راغلل. یعنې ما دا سوچ کوو چې لکه د جبهې 2 طرفونه چې یو جګړه وي، د شپې تقریبا داسې به 2 بجې یا 3 بجې، او هېڅ هم زما سره نه نیولي، نه ما سره سلاح وه، دا د جګړې ځای و. همدغومره و، بیا مقصد د هغې ته ویوړو. هغه 3 میاشتې زندان چې تاسو ویلې چې ډېر پټ زندان و او معلومه هم نه شوه چې په داخل افغانستان کې و که نه و، هغلته کوم تحقیقات چې وشول، په هغې تحقیقاتو کې څه په اثبات ورسېدل چې بیا دوی تاسو د هغې نه بګرام که ګوانتنامو زندان ته واستولئ؟ نو زه هم دومره ویلی شم چې غواړم چې د اول ورځ نه د محکمې اخرې ورځې نتیجې ته راشم. که دوی کوم نتیجې ته رسېدلی نو بیا د امریکا د فیډرال محکمې زما کیس په رابطه باندې قاضي دا نه ویلي چې امریکا هېڅ حق نه لري چې دی بندي کړي، امریکا د بندي کېدو قانوني حق نه لري او دا باید خلاص شي. دا د قانوني موضوع بله ده چې بیا هغه ته راشو انشاءالله. امریکایان په خپلو پوښتنو کې هم نه پوهېدل چې دوی څه باید وپوښتي. امریکایانو چې هر ځای کې هر څوک نیوه، شاید کوشش به دا و چې څه معلومات ترلاسه کړي که څه وي. زما سره پوښتنې هم داسې، زما نه هم چې کومې پوښتنې کول داسې پوښتنې وي چې زه ما مخکې هم دا وویلې چې ما ته خپله هم حیرانېدونکې وې چې یعنې دوی په کوم دلیل یا په کوم معلوماتو په اساس باندې دوی دا خبرې کوي. د مخکینی وخت کې چې دوی د کوم شیانو په رابطه باندې پوښتنې کولې چې حسن ما شاید اورېدلي هم نه وو هغه مسایل، خو محقق خو چې کله د تحقیق جلسې ته راځي، زه خپله داسې فکر کوم لکه یو روباټ په شکل باندې هغه یو څو پوښتنې په ورقه کې لیکل شوي وي، نور د هغې په معلوماتو د هغې په رابطه مکمل تفصیلات یا معلومات نه لري. یعنې دا جالبات کې ماته جالبه خبره دا وه چې زه چې کله هلته وهلم نو د وهلو نه بعد زه ډېر تږی کېدم هم. نو د تحقیق په وخت کې چې موږ ناست وو، متاسفانه چې امریکایان په چوکۍ کې ناست ول او د جلال آباد استخباراتو رئیس لاندې ناست و او په ډېرې چاپلوسۍ سره امریکایانو ته ویلي چې زه خو ما 30 کاله تجربه لرله او 30 کاله تجربه مې ټوله په ده باندې استعمال کړه، هېڅ نتیجه یې ورنه کړه، نو که اوس تاسو څه کولی شئ؟ نو ما ویل دا خو ډېر د تعصب ځای دی چې مطلب په خپل ملک کې یو کس هغه د داسې یو ادارې دعوه هم کوي او هغه داسې بیا په چاپلوسانه شکل باندې. نو امریکایان د خپلو پوښتنو په رابطه باندې نه پوهېدل چې دوی څه وایي، څه غواړي. زه هم په دې نه پوهېدم. نو پوښتنې هم ډېر هغه وې داسې کوم خاص هغې نه لره،
یعنې مختلف پوښتنې وي، مثلا داسې پوښتنې چې مثلا پلانی پېژني چې ډېر تفصیلاتو ته ضرورت نه ګورم چې ورشم. خو د اثبات دپاره یې څه نه درلودل؟ ما ته فقط یو څو تصویرونه وړاندې کړل په یو ځل په اول هغه کې. اکثر 2-3 ځلې چې 5 ځلې دوی ما تحقیقات وکړل ټول د تهدید نه ډک ول. مثلا مسلح کسان ناست ول ډېر غټ وسلا سره، ترجمانان به شاته ناست ول. ما ته خو اجازت نه و چې زه حتی خپل ښي طرف چپ طرف ته هم وګورم او دا نور افغاني هغه دې خواته ناست ول. نو یو ځل ما ته دا ویلي چې موږ اوس 15 ساعته بعد په پاکستان کې عملیات لرو، که ته موږ سره معلومات راکړي چې مطلب په دې اپریشن کې موږ سره موږ څه کسان غواړو. ما زه هېڅ معلومات نه لرم. اوس که راشو باګرام زندان ته چې ولاړئ، ګوانتنامو زندان ته، د ګوانتنامو زندان په اړه که راته ووایي، په زندان کې له تاسو سره د چلند په اړه باندې درلودونکو ته معلومات ورکړئ. څه ډول چلند هغلته یې تاسو سره کوي؟ ښه، نو زه یوې نقطې ته راځم مخکې له دې نه که نه. په پټ زندان کې تقریبا 3 میاشتې زه بیخي خوب ته نه یم پرېښی. تر ټولو سختترین مشکل په زندان کې دا و چې کله یو انسان بې خوبه کېږي. مثلا کله چې موږ ویده کېدو نو مقصد هر 15 دقیقې بعد به دروازه داسې په زور وهله چې مقصد بیا نه شوې ویښې. د هماغه اثرات اوس دا 3 میاشتې مسلسل د هماغه اثرات اوس هم زه په خپل ځان کې مې حس کوم، په خپل دماغي حالت کې هم. د هغې نه بعد چې کله 3 میاشتې هلته ختمې شوې نو بیا زه د باګرام انفرادي ته راوړم. طبعا زه د اولې ورځې نه 2015 یا 14 کال پورې نه یم یو ځای کړی د ډېرو خلکو سره، یوازې یم. د باګرام په انفرادي کې هم تقریبا څه کم 2 میاشتې. نو باګرام ډېر یخ هم و، تقریبا موسم د یخنۍ هم شروع شوی و. او په هغې کې مسؤلیت هم امریکایي ځواکونو درلود د باګرام زندان؟ بلې هغې وخت کې طبعا د امریکایانو سره بیا خو وروسته هغه ته نو په دغې دوران کې هم ما تحقیقات شوي دي. نو یو ځل یو محقق راغی دی، زه امریکا نه راغلی یم. دا زما کوټۍ چې ولده نو ما داسې یو خالي فرش لرو، زه ورته کوم راته فرش نه درکړی مینه. بیا هغې نه بعد یې ماته یو کمبل راکړ. 2 میاشتې نه بعد یو ورځ داسې راغله چې مقصد زما دوی بیومتریک خو نه مقصد دغه څه هغې اخیسته د سترګو. نو دا یې واخیستلو. بیا ما ته یې نه دي ویلي چې مطلب ته ګوانتانامو ته ځې، ما ته یې دا ویلي چې مطلب ته کور ته روان یې. دوی هغلته خپل څه پروسس لري چې مقصد یې هغې د مخې نه ترسره کړي. نو زه جهاز ته یوړم او بیا ګوانتانامو ته انتقال کړم. نو په لاره کې خو طبعا ما سره تشویشات دا و چې دوی خو پټ زندانونه ډېر زیات لري په تایلند کې، په مغرب کې، په نورو دنیا کې. ما شاید کوم بل ملک ته به مې هغه کې خو سفر اوږد شو. کله چې کوز شوم یو څه شک تقریبا یقین ته نږدې و شاید دا ګوانتانامو وي. خو تر هغې پورې چې دوی ما ته قوانین بیان کړل چې مطلب ته اوس د ګوانتانامو په زندان کې اول چې هلته ولاړ شي مطلب دوی څه قوانین درته بیانوي، اصول څه دي. نو بیا پوه شوم چې مطلب زه اوس په ګوانتانامو کې یم. اوس که راشي د ګوانتانامو زندان په اړه باندې را سره موضوعات شریک کړئ. هغلته چلند څنګه و؟ کومې پوښتنې هغلته ترسره کېدې؟ اتاق کې څه ډول اتاق کې چې تاسو وایي هغلته هم کولی شوئ خوب وکړئ که نه نور کوم د سهولتونه تاسو درلودل؟ بلې ګوانتانامو زندان خو په څو مرحلو باندې تېر شوی دی. زما د ورتګ نه مخکې خو ګوانتانامو زندان مشکلات ډېر زیات ول. بیا یو څه حوادث هلته پېښ شو په 2006 کال کې. زما د راتګ نه مخکې بیا هغه قوانین بیرته بیا بدل شول. بهر صورت باندې زه خو چې اول یوړم نو هغه بلاکونو نوم خو تاسو ټانګو بلاک ورته وایي، مطلب دوی ورته اول کیمپ وایي. نو هغلته یوازې وم تقریبا 2 میاشتو دپاره. نو زما سره یو غوښتنه دا و نو د عسکرو نه یا په دې خو زه نه پوهېدم چې ترجمان بهر صورت باندې وایي ستا دوسیه تر اوسه پورې دلته نشته دی. او ډېر غټ تعصب خبره چې دا وه چې کوم جهاز کې چې زه ویوړم په هماغه جهاز کې د افغاني حکومت وفد هم موجود و. دا ماته ډېر د تعجب وړ خبره وه. نو کله چې ستا دوسیه مونږ ته رسما راشي د هغې نه بعد بیا ستا په رابطه تصمیم نیول کېږي چې باید ته کوم کیمپ ته لاړ شي. خو مختلف کیمپونه و چې هغې تفصیل ته نه ورځو. نو ګوانتانامو کې خو زندان کې تحقیقات تر دغه 15 کلونو پورې مخکې پورې هم تحقیقات موجود وو. یعنې امریکایان د تحقیقاتو نه بلکل ناامیده شوي نه دي. مطلب دوی مستقیم تحقیقات. نور خو هلته هر څوک محقق دی، ګارډ هم محقق دی، ډاکټر هم محقق دی. یعنې
هر څوک په خپل شکل باندې راځي. مطلب هغوی که ته د یو ډاکټر سره یو ساعت کښېنې د خپل مرضونو په رابطه باندې خبرې ورسره کوي، شاید په 15-40 دقیقه کې د خپل یو پوښتنه تا نه وپوښتي. او مقصد دغه مسایل نه ختمېدل دا غیر مستقیم ول. ولې مستقیم تحقیقات تر 5 کلونو پورې مخکې هم د ځینې کسانو سره کېدل. نو هغلته په انفرادي کې حالات تر بګرام ښه وه. دا 2000 کال د جون په میاشت کې نقل شوم ګونتانامو ته. بیا د هغې نه بعد یو څو میاشتې بعد هلته 6م کمپ ورته ویلې، هغلته یې بیا نقل کړو. بیا بیرته انفرادي ته راغلو، بیا 5م کمپ هم دغسې. مقصد د بګرام نه حالت په دې معنا چې مطلب یو څه بندیانو سره کېدلی شي، خو انفرادي حالات. یعنې مقصد موږ دومره حق لره په یو کیمپ کې چې مقصد موږ د 4 ساعتونو دپاره یا د 2 ساعتونو دپاره ګمان کوم په هفته کې یو ځل چې مطلب موږ بیرون ته وځو، چې هلته مطلب دوی ریک ورته ویل یا د راحت هغه د آرام ځای. د انفرادي اتاقونه یې هغلته د امکانات د دوی سره استراحت وکړي، نور د عبادت لپاره. هغې ته خو هلته په ګونتانامو کې ما انفرادي اتاق نه ویلې، ما ورته انفرادي تشناب ویلې، ځکه چې هماغه اتاق چې مطلب موږ مقصد د تشناب په شکل استعمالونه هر څه همغلته و، هر څه همالته و. او مقصد داسې و. د خوب په رابطه باندې خو مشکلات پیښېدل. یعنې مقصد داسې نه و چې که ډېر سړی تفصیل ته ورشي، کله هوا یخه کله ګرمه، کله داسې چې مثلا ته ویدې تا را بې ځایه په دې خاطر چې فقط یو تحریک امیز حرکات چې مطلب په غوسه دي کي، نو هغه به یې راویښولې. که څه هم په ظاهري بڼه باندې داسې تا ته نه ښودله چې مطلب زموږ هدف دا دی، خو هغه دوی کول. نو وروسته بیا تقریبا په 2009 کال کې بیا دوی یو څه اندازه ټولنیز بلاکونه خلاص کړل، تر څو پورې چې مقصد بندیان سره لږ یو بل سره کښېني. او څه باندې 15 کاله په ګوانتانامو زندان کې تېر کړل. په خپله ګناه پوه شوئ په دغه څه باندې 15 کلونو کې چې داسې کوم جرم ترسره کړی و چې څه باندې 15 کاله په زندان کې تېروئ؟ ګمان کوم دغه د دوی د فدرال حق د محکمې د قاضي د حکم په هغه کې مکمله واضح وي. باور وکړه ما هم دا پوښتنه ډېره زیاته هلته کوله چې زما جرم څه دی، نه ویل کېدل. زه خو خپله په دې خبره باندې یقیني یم چې مقصد دوی که څه ثبوت پر ما لرلی نو یقینا دوی به هغه عملي کوه. ګونتانامو زندان عجیبه موضوع دا ده چې هلته موږ هېڅ حقوق نه لرل، قانوني حقوق، ځکه چې ګونتانامو د کیوبا په ملک کې ده. یو امریکایي فوجي بیس دی، قاعده ده. نو هغه قوانین چې هغه اوامر چې په قانوني لحاظ باندې باید په امریکا کې عملي کېږي، هغه په موږ نه عملي کېدل. او زما په رابطه باندې خو بل جالبه خبر دا و چې تر 10 کلو پورې دوی ما ته وکیل نه راکوه. یو ځل په 2009 کال کې د صلیب سرخ کسان راتلل، هغوی ډاکټر و، ډاکټر ته ما ویلي چې اوس زما دا وضعیت په کوم قانوني لحاظ باندې په کوم هغه کې دی، ځکه زما نمبر تقریبا مکمل مختلف و. هغلته دوی موږ ته نمبرونه راکړي وو، ځکه لکه موږ چې نومونه نه ول. زما نمبر 3148 مختلف بیخي د ګونتانامو د هغه نه. وایم متاسفانه زه باید تا ته دا ووایم چې مطلب ته اصلا باید په پټ زندان کې وي. نو مې زه خو دلته یم، تاسو ما سره ملاقات کوئ، و دا مهمه ده ستا نمبر تر اوسه پورې موږ سره نشته دی. بله چې کله موږ د وکیل په رابطه باندې غوښتنه کوله، نو متاسفانه چې وکیل یې ما ته نه راکوه. زه په دې یقین لرم که مطلب وکیل ما ته په اول کوم کاله پورې تاسو ته وکیل نه درکوه؟ ما ته وکیل د 2014 کال د جون تر میاشتې ما ته راکړل شوی. تاسو په اړه یو مطلب ما ولوستم، داسې یو رقم مې ولوسته، دوی وایي چې 900 لیکونه تاسو استولي وو، له هغې وروسته تاسو په دې وتوانېدئ چې د ځان لپاره مدافع وکیل ونیسئ. دا خبر واقعیت ده؟ بلې بالکل واقعیت ده. د اولې ورځ نه چې زه ولاړم نو ما کوشش دا و چې زه باید یو وکیل ولرم، کم از کم په دې پوه شم چې مطلب زما جرم او مشکل څه دی. نو وکیل دلته یو طریقه دا ده چې باید خط ولیکي. خط مو لیکه. 2 قسمه کسان راتلل چې هغوی زموږ خطونه باید اخیستي وای. یو ته ډیټین ایمیلز ویل، بل ته هیبس چې قانوني و د بندیانو. نو ما ته خو د قانوني خطونه اخیستلو کوم کس چې و بیخي نه راته.
دا کوم چې د بندیانو په نوم باندې خطونه چې اخیستل هغه به چې راغی ما چې خط به لیکه وایي ته خو اصلا وکیل نه لرې نو باید ته دا خپل خط په دغسې یو ظرف کې واچوي چې هغه سپین وي قانوني ظرف نه وي ځکه ته وکیل نه لرې خط به مې چې په هغې کې واچي هغه خط مې چې ورکړه دوشنبې په ورځ به راته بله دوشنبه به بل کس د هماغه برانچ یا ادارې نه راغی بیا ما ته وایي چې دا خو چونکې قانوني خط دی باید ته دا په قانوني ظرف کې واچوي دا سلسله جاري شوه تقریبا ما تر 900 زیات خطونه ولیکل او هیڅ خط هغه نه وه نه کېده ځواب یې نه راته هېڅ تر 2014 کال د جون تر میاشتې ما هیڅ لیګل ریپرزنټیشن اکسس نه لرلو یعنې هلته دوی قانوني هغه لري مثلا مخکې هغوی ARB په نوم باندې یو داسې هغه لري چې هغوی ستا دوسیه څېړي تا ته وایي ستا تهمتونه څه دي هر کال دوی دوسیه څېړله یو ځل ما ته فقط د ARB طرف نه یو نماینده راغی وایي یا ته حاضر یې چې مطلب ته محکمې ته راشي مې زه بلې حاضر یم د هغې نه بعد هېڅوک ما ته نه دی راغلی نو په 2013 کال کې زه غذایي احتساب ته لاړم نو تقریبا زما وزن 92 پاونډ ته ولوېده چې بیا د هغې نه بعد زما سره فورس فیډینګ شروع شو یعنې که زه چېرته دوی چې انشور ورته وایي که زه په خپله خوښه ونه څکم نو دوی هلته FC ورته وایي مثلا په قوت به دې بیایي د پزې د لارې تر څو پورې زما غوښتنه دا وه چې باید زه یو قانوني زه باید یو لیګل نماینده ولرم یو قانوني نماینده باید زه ولرم چې باید زه خپل خبره وکیل ولرم زه په خپل تهمتونو پوه شم په خپل مشکل پوه شم دا خبرې مونږ تر ټولو بدترینه موضوع چې دا وه د دوی یعنې مونږ دا د دوی د روغتیایي ډاکټرانو سره هم مطرح کولې متاسفانه چې هغوی هم په دې رابطه باندې هېڅ کومک نه کوو چې زه باید په خپل مشکل باندې پوه شم یا خو ستاسو تهمتونه تاسو محکمې لرئ کاشکې ستاسو تهمتونه هم داسې منظم تهمتونه وای چې مطلب تاسو کېدلی شوی په باګرام کې چې د تهمت تفصیل ته نه ورځم 3 ورځې زه په یو سوال باندې دومره ځورولی یم وایي تا داسې یوه خبره کړې ده نو ما ورته ستاسو ته کوم ثبوت موجود دي تاسو خو هر څه ثبتوئ ریکارډ کوئ ما ته وښیئ 3 ورځې بعد د دوی تحقیق مشر راغی موږ ډېر معذرت غواړو ترجمان غلط ترجماني کړې وه ترجمانان هم په دې رابطه باندې مقصد هغوی هم هر چا پکې خپل یو څه موخې چې لرلې مخ ته یې بیولې نو 3 ورځې تاسو ویلې چې ډېر وځورولی او د دې ترڅنګ په ګوانتنامو زندان کې نه ځورېدل خو مکمل و د یو سوال په رابطه باندې مقصد دوی یو سوال لري چې تا داسې یو خبره ده نو وروسته بیا زه پوه شوم چې شاید د دوی وروسته چې بیا زه د دوی مقصد دا و چې دوی به دا غوښته که زه څه ورته ووایم په دې رابطه باندې مقصد داسې بیا وروسته 3 ورځې بعد ما وروسته تاسو لرئ مطلب تاسو ثبوت لرئ خو وړاندې کړئ بیا د دوی مشر راغی موږ معذرت غواړو مطلب ترجماني غلط شوې وه مې 3 ورځې هم زه په دې سوال باندې وځورولم د دې کوم معنا نه لري چې مطلب تاسو اوس په دې رابطه باندې غواړئ بلې او ځورول په زندان کې د باګرام ګوانتنامو په دې ټوله کې داسې راپورونه خپرېدل که نه چې حتی تر دې سرحده پورې دوی کول چې په سپیو باندې به زندانیان داړل یا دې ته ورته نور دا ډول شکنجې تر څو ځینې خلکو به که ډېره داسې کارونه هم نه وي کړي هغه وضعیت به چې ولیدو مجبورېدو به که به څه نه وي کړي هغه به خپل ځان باندې اخیستل ځکه د دوی وس یې نه درلودو چې هغه زور زیاتی په ځان وویني بلې نو دا مسایل مخکې شوي په باګرام په زندان کې خلک د تحقیق په وخت کې وژل شوي دي وهل شوي ټکول شوي دي هغلته دوی عسکرو ته مکمل صلاحیت ورکړی و شاید دا معلومات تاسو مخکې مو لرئ زموږ د ورتګ نه مخکې هغلته به دوی ټول خلک په یو لاین کې مطلب جامې به یې تېوستلې وي تشناب ته به ټول په یو لاین کې په یو هغه کې په داسې حالت کې چې هغوی مکمل بربنډ وو یعنې 15 کسان یو ورور ما ته دا قصه کوله وه چې زه د بل زندان د باګرام زندان ته راوړم نو وایي دا خلک داسې په یو صف کې ناست وو دغه بندیان بیا ما فکر وکړ چې دوی لمونځ کوي نو خبرو ته اجازت نه نو ما سلام هم وانه چې دوی شاید په اتحیه او تشهد کې ناست وي او یو کس هلته مخکې ناست دی دغه مخکې کوم کس چې ناست و هغه تشناب استعمالو نو خلکو د دې اجازت هم نه ته سوچ وکړي چې مطلب ستا په مخکې 15 کسان ناست تشناب استعمالوي دا یو مسله دا خو نور څه کوي چې په پنجرو کې مطلب هر ورځ یعنې ته مثلا ستا په خوا کې په نیم مترې کې ته تشناب استعمالوي بل کس ویده دی یا مثلا هغه دی وهل ټکول خو ډېره عادي خبره وه اذان په ټیپ کې و مثلا ریکارډ شوی و مطلب هغه اذان باندې به خلکو مونځ باندې مانځه په وخت کې مشکلات و د مانځه په رابطه باندې ډېر مشکلات پیښ شول د قرآن شریف په رابطه باندې ډېر مشکلات پیښ شول خلکو هلته قربانیانې ورکړې
تر دې اندازې پورې چې ځینې بندیانو سره فورس فیډینګ ډېره بخښنه غواړم چې دی لاندې لارې شوی دی، مطلب هغوی تغذیه شوي دي د یو پایپ د لارې چې د هغوی معدې ته یو څه غذایي مواد ورسېږي معدې ته، مطلب د پایپ د لارې د خولې د لارې نه بلکې د بلې لارې نه. یو ملګري قصه کوله چې مطلب په صندوق کې اچولې او دا قصې ټولې موجود وي. نو دغه ټولې خبرې رښتیا دي. په سپی هم داړل وو؟ ځینې کس بلې خلکو ځینې یو کس چې تقریبا دغه 2 میاشتې مخکې خلاص شو چې عصبي مشکل ډېر زیات پیدا شوي، هغه اتهامات یو څه، نو هغه خو دومره وهلی و چې بیا به یې دا پړی د هغه په غاړه کې اچولی و، وایي تر هغې به دې وهو چې تر څو پورې ته بیا دی به دې ما پې د سپي په شان باندې ونه غاپې. نو کله به چې هغه دا هغه وکړي بیا به یې خوشې کوي، مطلب بلاک ته یې بېرته راوست. مقصد د هغې دردونکي هغه دی چې هم د هغې ته به ډېر هغه نه وي چې سړی ډېر زیات ورشي بهر صورت باندې. خو هر ځای کې باید یو قانوني هغه موجود وي. زه چې کله د کابل د استخباراتو ریاست هغه ته راوستم، عموما چې زما معلومات دی چې انشاءالله ډېر به غلط نه وي، هغلته د کابل په استخباراتو کې چې کله څوک بندي کېږي ته 3 میاشتې پورې تا ته صلیبي سرخ نشي راتلی. 2 کسان ما ته راغله چې مونږ د صلیبي سرخ والا کسان یو، ته څوک یې او ستا کور چیرې دی؟ نو ما ورته ویل زه پېښور کې اوسېږم، وکه ته کوم خط لیږې مونږ ستا کور ته یې رسولی شو. تعجب خبره ما دا وه چې مطلب دوی راغله خو بر شوه. کله چې زه ګونتانامو ته ویوړم هماغه کسان هلته راغله، د FBI کسان ول، د صلیبي سرخ په نوم باندې ما ته دلته راغلي وو. دلته صلیبي سرخ ځان معرفي کړی و؟ دلته د صلیبي سرخ ځان معرفي کړ. دا هلته مونږ هغوی ته ویلي، وکیلانو ته مونږ دا خبره وکړه چې مطلب دغسې موضوع. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا داسې کوم کسان چې مطلب د افغانستان د اطراف نه نیول کېدل، په دې لوبو په دې مسایلو باندې خو بیخي نه پوهېدل، او نو دغسې مسایل زیات پېښېدل. مطلب نو صاحب داسې ویل کېدل چې تاسو هم مخکې له دې چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته ورسېږي یا دلته واک ترلاسه کړي، 2 میاشتې مخکې د هغې نه د تاسو د خلاصون په اړه باندې ویل شوي وو، او پینټاګون هم ویلي وو چې تاسو د دوسیه کې شی نه دي پیدا کړي او تاسو به خوشي کېږئ. خو د هغې نیټې نه تر نن پورې د شاوخوا 1 کال تېرېږي، له هغې نه 1 کال وروسته تاسو خوشي کېږئ. علت یې تاسو پیدا کړو؟ ما وکیل ته ما ته خو 2014 کال د جون په میاشت کې چې کله دوی یو دغه د بیا څېړنې بورډ ورته ویل، هغه چې ما ته یې پکې وخت راکړی زما د غذایي اعتصاب نه بعد، نو بیا دغه وخت کې ما ته وکیل ته هم لاره پیدا کړه. نو وکیل ته ما ویل چې امریکایان نه غواړي چې ما خوشي کړي. بیا هغوی ویل چې ولې؟ نو ما څه نشته، باید زه خوش یم، ځکه زه افغانستان کې هم جګړه ختمه شوله او بندیان هم اکثره خوشي شول. نو مشکله خبر دا وه چې د دوی زما د خوشي کېدو کوم خاص اراده نه لرم. ما ته څو ځلې ویل شوي چې مطلب ته خوشي کېږي. مثلا په 2020 کال د جون په میاشت کې د دوی دغه محققین بیا را روان شول، وایي شاید 2 میاشتې بعد ته یو خپل هغلته داسې تعامل چې مطلب کله به یو څوک خوشدل بیا د اداري کسانو به تا ته یو څه خبر درکوي چې مطلب دوی زما ماشومان هم د پاکستان نه کابل ته راوستل داسې یو ډراماټیک شکل باندې چې مطلب ستاسو په کور کې داسې یو څه عاجل مریضي ده. وکیل هم ما ته خط ولیکه، د کور نه هم ما ته داسې یو خط راغی چې مطلب خوشي کېږي. نو هغلته د دې بورډ غونډې ته چې موږ ولاړو، دغه شخصي نماینده ما ته ویلي چې مطلب ته خوشي کېږي او ستا په رابطه باندې خبر هغه شوې ده. کله چې بورډ تیر شه، د بورډ نتیجه چې راووتله منفي وه. نو بیا ما د شخصي نماینده نه پوښتنه وکړه چې ولې؟ وایي ستا د بورډ د دایرېدو نه 2 دقیقې مخکې 2 کسان راغله او خبره یې دا وکړه چې مطلب دته به تاسو د کلیر ورقه نه ورکوئ. علت دې پوښتنه ترې وکړه چې ولې؟ نو دوی په ځینې غونډو کې ما ته ویلي، یو مثلا چې که ته اکثره خبره دا وکړه ته چېرته بیرته ولاړ شې ته بیرته جګړې ته ځې. ما ورته ویل په دې رابطه خو موږ ضمانتون ته هم تیار وو، مطلب قومي مشران دي، نور هغه دي، څومره چې هغلته د خلکو ملاتړ موجود و، ته زموږ دپاره خطر یې،
د دې بورډ نه مخکې یو ورځ مخکې یو جالبه خبر دا و چې وکیل ما ته یو څه خبرې وکړې او دا ته ځان سره ولیکه سمه ده نو هغه داسې ویلي چې مطلب ته باید سبا بورډ کې دا خبره وکړې چې زه چاته هم په غوسه نه یم ګذشته په هیر مطلب نو ما دا ولیکل سبا چې کله په بورډ کې کېناستو نو همدغه سوال و آیا ته اوس هم امریکایي فوج ته په غوسه یې نو زما جواب دا و چې هغه څوک ما سره په احترام رویه کوي زه ورسره په احترام رویه کوم په همدغې باندې مې اکتفا وکړه بله اوس ځینو رسنیو هم دا راپورونه خپاره کړي تاسو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې صحت مو څنګه دی دغه څه باندې 15 کلونه په زندان کې تاسو روغتیایي وضعیت ته څومره صدمه رسولې ده او دغه څه تاسو تر کومه ځایه پورې ښه معلومیږي متاسفانه چې ګونتانامو زندان خو فقط او فقط رواني فشار او د رواني تعذیب یو بې بدیله او بې مثاله زندان دی ټول زندانیان ته ضروري دي زه هم ضروري یم یعنې شاید دا خبره به ښه هم نه شاید زما په شمول شاید ډېرو کسانو د ځینې وخت د ځان وژنې کوشش هم کړی وي که چېرته هغه ایمان او عقیده چې موږ سره نه وای نو شاید زه اوس ژوندی نه وای یعنې زه شاید اوس هم ځینې علامې په خپل جسم کې ولرم داسې دا څه کوي چې مطلب بېخوبي یا د هغې اثرات تر اوسه پورې چې په موږ کې موجود دي د زندان په وجه باندې خو یوازې زه ونه ځورېدم کورنۍ یې وځورېدله دوستان وځورېدل او هغه موږ په خپل مکمل په هغه کورني تلیفونونو کې چې موږ د کورنۍ څخه لره موږ دا لیدل دا مسایل بلکل کار مخ کول نو نفسیاتي مسایل خو بیخي زیات ول او ټول یعنې زما په شمول باندې مقصد د دغه نه زه اوس هم رنج وړم او هغه تکلیف نه پوهېږم چې څه وخت به حل کېږي الله اعلم قانون صاحب اوس څه غواړئ د څه باندې 15 کاله زنداني شوئ په اوس کې دلته ویل شوي دي چې کوم جرم هم نه و کړی ګناه هم نه درلودله د غرامت غوښتونکي یاستئ د امریکې د حکومت نه د بورډ دوی د پي آر بي بورډونه چې ورته ویلې نو 4-5 غونډې ترسره شولې په اول کې خو موږ ته وخت رانه کړ او 4 غونډې چې وي په دغه هرو 4 غونډو کې د دوی تهمتونه او الزامات تغیرېدل کله یو تهمت و کله بل تهمت د هرې غونډې نه بعد ما ته ویل کېدل چې ستاسو جوابونه بالکل صحیح وو او خو متاسفانه نتیجه دوی بیا بنفي وه 5م بورډ کې مطلب دوی کلیر کړم د بورډ په رابطه فقط مختصرا دویم چې دوی دغه د مهمو ایجنسیو طرفونه د وزارت خارجه او دفاع او څه دا ټول پکې دي سره د فدرال حکم محکمې چې کوم دغه د قاضي حکم و 15 کاله چې په محکمه کې وچرېده نو شاید په دغه مسایلو باید خپل وکیل سره په مناسب وخت کې د مشورې په هغه کې اشاره وغږیږي اوس خو د زندان نه خلاص شوي یاستئ په خپل هیواد کې راتلونکي څه تصمیم لرئ سیاسي پوستونو باندې غواړئ کار وکړئ او یا هم غواړئ شخصي کاروبار مخ ته یوسئ دغه خو به هر صورت باندې زه باید لومړی د اسلامي امارت مکمل شکر ادا کړم چې زما په خلاصېدو کې دوی ډېرو جدي او صادقانه هغه وکړه ما مخکې مې ویلي چې امریکایانو زما غوښتل نه غوښتل چې زما خلاص کړي کول د الله پاک فضل نه وي او د اسلامي امارت مخلصانه هغه نه وای د استخباراتي تړون او معاملې په ترڅ کې چې د عبدالحق وثیق صاحب په مشرۍ کې دوی قطر ته راغلل په ډېر مخلصانه شکل باندې هلته د امریکایانو سره د دې یو ثبوت بیا دوی وروسته ما ته قلم هم راکړه هغه امریکایي و د قطر د فرماسوني ده قلم باندې ستا معامله امضا شوي تاریخي قلم دی باید یې ځان سره وساتي ما ویل خو زه باید د دوی شکر ادا کړم او د ټولو هغه کسانو چې زما د خلاصون په رابطه باندې ولو که دوی یو عادي خبره هم کړې وي نو آینده په رابطه به بیا تصمیم نیسو انشاءالله نو تر څو پورې ذهني لحاظ باندې سړی جوړ شي بیا اولا صاحب تاسو په جریان کې یاستئ کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی د امریکا د دوی نور متحدین نړیوال شته سرپرست حکومت نه د بشري حقونو د تامین غوښتنه کوي په دغه څه باندې 15 کلونو کې چې تاسو په ګوانتانامو کې وئ باګرام کې وئ ډېر نږدې د امریکایانو سره پاتې شوي یاستئ هغلته هم د بشر حقونه څه ډول ولیدل او هغه تعریف چې تاسو ترلاسه کړی د بشر د حقونو هغه څه دی نو کاشکې چې دا د بشر حقوقو کومه دعوه کېږي چې دا مطلب حقیقي دعوه وای چې کم از کم خلکو ته دا ثابته شوې وای چې مونږ هم دا ویلی شو چې مطلب دا دعوه صحیح ده ما امریکایانو ته دا ویلي چې ستاسو مجرم زه یم سره دې چې زه مجرم نه یم نو زما فامیل خو ستاسو مجرم نه دی تاسو زما په وجه باندې زما فامیل هم جزایي کړی دی د
ګونتانامو په زندان کې چې تېرېږي د حقوق بشر والا چیرې دي؟ ولې هغلته د خلکو سره عادلې محکمې نه کېږي؟ زه 15 کال د څه دپاره بندي وم؟ 15 کاله زه د خپل ژوند د ټولو مسلو نه محرومه شوم. زه د اقتصادي پوهنځي نه فارغ یم، خو شاید زه اوس په هر څه زما نه هېر شوي وي. 15 کاله زه د خپل ژوند د ازادۍ او د حریت نه د هر څه نه زه محروم. ولې د مجرم او غیر مجرم معلومات نه کېږي؟ یعنې د دې څه مطلب دی چې مطلب 15 کاله تقریبا 14 کاله ته ما په زندان کې ساتي او په آخر ورځ ته ما ته وایي چې مطلب دا حکومت زما د زنداني کېدلو په رابطه باندې هیڅ قانوني حق نه لري، زما د زندان غیر قانوني دی او زه باید خلاص شم. نو 15 کاله ما د څه دپاره تېر کړه؟ دلته خو یو غټ سوال پیدا کېږي چې دغه سوال تر اوسه تاسو ته نه دی ځواب شوی. دا سوال نه دی، نو دا سوال نه دی جواب شوی او ګمان نه کوم چې دا سوال به جواب هم شي. نو 15 کاله خو زما د عمر هغه ډېر مهم وخت، ډېر مهم دوران په زندان کې تېر شو. ولې د حقوق بشر کسانو په دې رابطه باندې جدي صحیح ده چې ځینې کسانو دلته په افغاني کسانو مطلب هغوی یو څه خبرې کولې، خو ولې په نړۍ د انټرنیشنل امنیسټي چې ورته وایي دوی فقط هر کال په کال کې یو ځل فقط لکه د یو مړي یادښت چې کوي هغه هم دوی په دې خاطر باندې چې کوم انتخاب دوی ته متوجه نه شي. نو ګونتانامو زندان کې خو څه خلک مړه خو نه ول. دا خبره خو باید د دوی هر جمهور چې راغی چې موږ دا زندان بندوو، ولې دوی نه بندوي؟ خو که چیرې خلک مجرمین دي بس محکمو ته وړاندې کوي مشکل نشته دی. که مجرمین دي بیا ولې ساتي؟ موږ ولې باید یو سیاسي هغه یعنی د تورست په خلاف باندې دوی د جګړې دعوې کوي، نو دا جګړه به کله ختمېږي؟ افغانستان کې جګړه ختمه شوله، دوی اوس هم ماته ویل چې جګړه ختمه ده. نو جګړه خو زما دپاره ختمه، ځکه زه خو د القاعدې غړی نه وم، زه افغان وم. حتی که ما په افغانستان کې جګړه هم کړې وي دا زما حق دی چې کړې مې، سره دې چې دوی په دې رابطه باندې کوم ثبوت نه لري. نو کاشکې چې مطلب دغه دعوې رښتینې شي او د ټولو سیاسي رنګونو نه باید لرې وي که نه، تر څو پورې خلکو دا معلومات وشي. مقصد یقینا د خلکو د مظلومانو غږ اورېدل کېږي. 15 کاله خو ما تېر کړه، د هغې زور فقط زما فامیل، یعنې زه چې کله بندي شم یو زما د واده شاید یو کال نه و تېر شوی، یو وړه لور مې لرله، اوس هغه تقریبا 15 کلو ده. یعنې دا په دې خاطر وایم چې مطلب ته فکر وکړه د دې زما لرېوالي نشوالي په هغې باندې څه اثر وي، په فامیل باندې، په نور هغه باندې. نو کاشکې چې متاسفانه دغه داسې ډېر رښتینې اداوانه ده چې مطلب کېږي. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. مننه. سلامت اوسئ.